سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د شهید جګړن محمد محسن کورنۍ خپلوان او د سنگر ملګرو ته د فاتحي او تسلیت مراتب وړاندې کړل. د فاتحي دغه مراسم د مرغومي په حواله د جلال آباد ښار په عیدګاه جومات کې نیول شوي وو چې پکې سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل سربیره د لومړی سرحدي لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل د ولایتي شورا غړي محمد اجمل عمر د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو او ګڼ شمېر قومي مخورو ګډون کړی. ننګرهار والی د شهید جګړن محمد محسن اتلولي وستایله چې په خبره د هیواد او خپل ولسونو د ناموس ساتلو په لاره کې د دښمن سره په جګړه کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړ او د شهادت مقام یې وګاټه. هغه د شهید جګړن محمد محسن کورنۍ خپلوان او د سنگر ملګرو ته د تسلیت او ډاډګرنې مراتب وړاندې کړل او شهید ته د الله پاک له درباره د فردوس جنت هیله وکړه. شهید جګړن محمد محسن د 10 کالو راهیسې د سرحدي پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله چې څو ورځې وړاندې د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په پیرخیلو سیمه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د چاڼیزو عملیاتو پر مهال په شهادت ورسېد.